السلام علیکم ټول مرګرو ته مرګرو چې څونه خلک زما د आवाज اوري کنه نو دا ټول دنیا ته شیر کوي په دې کې ډېر ضروری خبرې زکوم صحیح ده کما خلک چې وایي کنه چې دا په ارمان پسې لاړ او دا دله دی او د ارمان ونه وهو لاس یې ولا مات نه کړه خپې ولا ماتې نه کړې زه خلکو ته دا وایم کنه چې د ارمان لاس او خپې زه ولې مات کړم لاس او خپې خو ماتول د هغه سړي کار دی چې زه لاس او خپې د هغه مات کړم چې چا ارمان ته زما په سر ویلي چې دا وکنځه د خور یاده کړه د مور یاده کړه زما په بېعزتۍ راپسې دی لاس او خپې ماله ماتول د هغه سړي په کار دی چې کم سړي د ارمان څه ناست دي وایي دا په ده پسې ویډیو وکړه په ده پسې ویډیو وکړه لاس او خپې ماله د هغه سړي ماتول په کار دی چې کم سړی ارمان ته وایي چې تا ورسره روغه ولې کوله ځکه د ارمان لاس او خپې مات کم ماته دې څه پیدا را ځکه ارمان مړ کم ماته دې څه پیدا را ماته د هغه خلکو د مرګ ضرورت دی او مړه کول پکار دي چې کوم خلک عام خلک دي زه نه نوم اخلم نه نشان اخلم او ارمان په ما پسې لګی چې ته دا وکنځه ته دا داسې کې داسې کا دغه نور احساس ولا لایفونو ته ورتله ټوله دنیا ګواه ده ګفټینګ یې ورته کړی دی بیا ورته څو کسانو داسې مرینګ کړی چې راشه موږ د باندې نور احساس وو ارمان په قرآن لاس دی د دې خبرو ماته څه پته نه وه بیا چې نور احساس په کوم هوټل کې وه چې 207 نمبر کمره په کوم هوټل کې چې 3 شپې تېرې کړې وې په دې کې یو کس داسې دی چې کمرې ته دننه ورغلی دا نور احساس پکې ناسته ده په 15,000 روپۍ خبره کړوه خو چې هغه هلک دا لیدله په پین شرټ کې هغه هلک و د نور احساس ته هم پته ده چې څنګه یې دا لیدله نو هغه ترې راواپس شوی چې دا خبر خو د لانجې ده په دمام کې ما دا هوټل ویډیو هم شیر کړله بیا ولا یوه شپه یو افغانی راغلی په بله شپه ولا یو پاکستانی راغلی دی د دیو دلاله چې دا کومه ښځه په دوبۍ کې ده چې دیو له کسان کاته صحیح ده د دې خبرو نه که دی وروستي کېږي ثبوتونه شته کم کم کسانو چې اوس شپې کړلي د هغې تصویران شته بیا چې لکه هغو به ورته وایي چې دا کنځه په ده پسې لایق راځه سره داسې کسانو چې هغو به وایي اوس ولا سافټویر اپډیټ کوي اوس به اوس ادا کوي او زه به دا شرموم او دا به بېعزته کوم اوس په دې کې داسې خلک دي ما ته دا خبرې کوي چې دا دې زموږ سم میلاو شي روغه وکړي په ده پسې ښه د نږدې نه کسان لګېدلي او دا بېعزته کوي زه چې عمرې له تلم ما په خانه کعبه باندې لاسونه چې کېښود او تندی ویډیو مې ځکه نه ده کړ چې ما یې د مسلمانان د معاشرې عام خلک به راته بد ګمان وکړي ما یا الله که زه په غلطه یم نو ما د مکې د خاورې نه روغ ومه باسي او که دې خلکو به زه 2.5 کاله وشو چې بېروزګاره کړی یم زما د خولې نه غلطې خبرې وکړي کنځلې وکړي بې خوبه یې کړم د 1,80,000 مې اوس کار خراب شو کله را باندې پارچې کوي یوې شعر الله ایډۍ ختمې کړي د 25 لیول پکې وایي ایډي تلله صحیح ده دا رسوال خبرې نه دي موږ د لایق او د پالو دپاره چې دی نه د بل خور کنځو نه خپله بچا کنځو په دې جنګونو کې زموږ څونه ایډۍ لاړو جنګونه نه دیو جنګونه جوړوي چې کله وایي ما د باندې پارچه وکړه هلته پکې شارام راغی په ټول ټیک ټاک باندې وکنځلم کم یو ټیک ټاکر زه ونه کنځلم ما 9 کاله د دې جنډې سپورټ کړی دی او د افغانستان جنډه ما نه ولګول یو افغان شهزاد افغان راغی او په ما باندې غیرت وکړو ننګ یې وکړو غون افغانستان نه څه وردېدو غون افغانستان دیو راپسې راځي ویډیوګانې کوي وایي دا لیونی دی او دا پاګل دی او د دماغ خراب دی او هغو زما سر ته شمله وخېجوله یوه پیره مې د افغانستان بیرغ راوړو ومې لګاو غون افغانستان نه باندې داسې غیرت وکړو چې دې ټولې دنیا ته وخوه شملې را په سر کړئ چې چېرته تلم ګفټونه را کړلي مې پلونو ته بوتلم شهزاد افغان لاله لم چې چا عزت ورکړی ما له دا عزت را کړی شهزاد افغان لاله زما میلمه و ما ته ورور ویلو زما خواله راغلی و د هغه عزت زما عزت و هغه ما ته ورور ویلو زما میلمه و داسې حساب کتاب دی 9 کاله د دې جنډې په سر خلکو زما خور او مور کنځله د پاکستان د ادارو په سر ټولې دنیا د پته د عالم په سر د مړي د ژوندي په سر او تاسو لکه کم یو زه بغیر د بېعزتۍ نه پرېښودم زه ارمان مړ کم زه دشمن شوم ما ځان هم مړ کو زه د ارمان لاس مات کم ما خپل لاس مات کو زه هغه خلکو ته یم چې کم په ما پسې لاسونه وایي لاس ته لم ماتوم خپې د لم ماتوم نومونه هم نه اخلم داسې د باندې د هر څه چورلوم که دا برید ما پرېښي که نه او ما د یو ځوان په نیت باندې پرېښي د دې روجۍ خاورې بچی یم د دیر د خاورې بچی یم د سید خاندان بچی یم که په دې 9 کالو کې را باندې چا ګټه کړې جو مخې ته بیا وکړئ بله خبره د وحید دوراني د لایب ته پسې ورغلی یم ورته مې ویلې چې زما غونډ دیر مه کنځه غونډ دیر ته کنځلې مه کوه ما چپ کړی دی
زه غونډ دیر ته وایم هغه ټول قومونه هم کنځلي ټول دیر ته کنځلي کړي واحد دراني زمونږ ذمہوار نه دی زمونږ ذمہوار هغه خلک دي چې موږ هغه غلی کو بیا هغه راغله په واحد دراني پسې کنځلې وکړي زمونږ هغه خلک ذمہوار دي دیر ته چې چا په سر کنځلې کېږي هغه خلک زمونږ ذمہوار دي او زما چې را 2.5 کاله لانجې وي کم سړي په ما باندې غیرت کړی ما ته به وي دا لیونی دی دا پاگل دی دا چې د بې عزته دی دا د بې غیرته خاندان دی او دا قیسې به کولې دا کنجر خاندان دی دا کمزوري خاندان دی زه د سید خاندان بچی یم خپل جګړه مې 2.5 کاله وکړي مالی او جاني خپل د مال نه په ځان خلاص کو د حال نه په خلاص کو په یو میدان باندې مې چاته سر ټیټ نه کو قسمه قسم ډیمانډونه نه شو زما د چا په جګړو په لانجو کې کار نشتی 15 وخت مونږ خپل د روزګار خبري نه رچانه خیرات غوړو نه رچانه زکات غوړو الله په امان